بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق او داغه برحم او کرم سره لدي ایمانی مجالسو او علمی مجالسو دا سلسله روانه و. نن پاغه سلسله کې دا زمونږ شلم نمبر مجلس دی او په دې کې باغه موضوع شروع کوو کومه چې مونږ یو دو مجلس مخکې شروع کړې وه. څه موضوع؟ نه، د ګناه اثر په فرد او په معاشره باندې، د ګناه اثر په فرد او په معاشره باندې. په دې کې مونږ یو دوه نشسته کړي او ما ته ښکاري چې مونږ لس آثار بیان کړي. لسو که نه؟ نهو دا اخرنی و. نه آثار بیان شویو د ګناهونو په افرادو او په شعوبو باندې، په معاشره باندې. نو اخرنی دا بیان شوی او نهم چې د ګناهونو د لاسه د عمر نه برکت ختم شي، دغه شان د رزق او د عمل نه او د عبادت نه برکت ختمیږي. لسم دا شو چې د ګناهونو د لاسه انسان ذلیله شي، د ګناهونو د لاسه انسان څه شي؟ ذلیله شي. دې ته نږدې څه اثر مخکې بیان شوی که نه و؟ د ګناهونو د لاسه انسان ذلیله شي، دې ته نږدې موږ داسې عامه خبره کړې وه. د الله په نظر کې سپکېږي، داسې خبره موږ کړې وه چې د ګناهونو د لاسه انسان د الله په نزد ذلیله شي، د الله په نزد سپک شي، د الله په نظر کې سپک شي. اوس دلته عامه خبره کوو چې یو انسان د ګناهونو د لاسه د مخلوق په منځ کې هم ذلیله شي. یو انسان د ګناهونو د لاسه د مخلوق په منځ کې هم ذلیله کېږي. عزت، ټول عزت هغه د الله په بندګۍ کې دی. که څوک عزت غواړي نو هم د هغه الله نه به یې غواړي، او د هغه الله نه د عزت د غوښتو طریقه دا ده چې ته د هغه الله بندګي وکړي. د هغه په بندګۍ کې ټول عزت پروت دی. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. که څوک عزت غواړي نو عزت ټول د چا په اختیار کې دی؟ د الله په اختیار کې دی. معنی دا شو چې من کان یرید العزة فلیطلبها بطاعة الله وذکره. که څوک عزت غواړي نو د الله نه دې د عزت وغواړي. په څه سره؟ د هغه په بندګۍ سره، د هغه په یادولو سره. او چې الله چاله عزت ورکړي که نه نو څوک یې ذلیله کولی نه شي، او چې رب العالمین یې ذلیله کړي که نه نو څوک یې عزتمند کولی نه شي. ومن یهن الله فما له من مکرم. رب العالمین چې راولګي او څوک ذلیله کړي که نه نو د هغه دپاره بیا عزت ورکوونکی، اکرام ورکوونکی نه وي، اکرام کوونکی نه وي، مکرم نه وي. دعای قنوت کی دا مشهور جمله ده: انه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت. یا الله نه ذلیله کیږي هغه سړی چې ته ورسره دوستي وکړي، یعنی چې یا الله ته ورسره محبت کوې او ستا بندګي کوي، هغه سړی نه ذلیله کیږي. ولا يعز من عادیت، او یا الله چې ته ورسره دشمني وکړې، او یا الله چې ستا نه لري، ستا د دین نه لري، هغه ته چېرته عزت نشي میلاویدی. عزت، ټول عزت هغه د الله په دین کې دننه پروت دی.
حدیث کی راځي امام احمد دا راوړی دی که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې انصارو ته دا خبره کوله اوږده قصه ده نو سې ورته یا معشر الانصار الم تکونوا اذلة فاعزکم الله تاسو ذلیله نه وئ نو الله څه کړی الله تاسو عزتمن کړی عزتمن د څه د لاسه کړو همدقه انصار مخکې وو دغه مالونه د دوی سره وو د قبیلې د دوی وي د خاندانونه د دوی وو د زور د دوی وو د هر څه د دوی وو خو د هغې سره سره ذلیله وو ځکه چې مشرکان وو ځکه چې د الله د دین نه ناخبره وو خو چې کله دوی مسلمانان شو الله وله دومره عزت ورکو دې خبرې ته ګوره سوچ کوئ چې حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د انصارو سره محبت د ایمان نښه ده او انصارو سره دشمنی او بغض دا د منافقت نښه ده دا دومره لوی عزت چې ورته میلاو شو دا د دین د لاسه ورته دا عزت میلاو شوی دی د دیندارۍ د لاسه ورته دا عزت میلاو شوی دی عمر بن الخطاب رضی الله عنه عبیده بن الجراح ته سوی دا د هغه مشهوره خبره ده او دا روایت امام حاکم راوړی د هغه ده چیرې اکثرو خلکو ته دا خبره یاده د عمر بن الخطاب وی انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام مونږ ور ډېر ذلیله خلک وو خو الله مونږ له عزت راکړو د اسلام د لاسه فمهما نطلب العز بغیر ما اعزنا الله به اذلنا الله نو هر کله چې بیا مونږ عزت په نور څه کې لټوو د هغه څه نه علاوه چې د څه د لاسه الله مونږ له عزت راکړی دی نو مونږ به ذلیله کېږو دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه خبره نو عزت او ټول عزت دا په دین کې دننه پروت دی خو په دې باندې پوهېږي هغه څوک چې هغه دینداره وي هغه دیندار یو د هر څه هغه لیدلي بېدینه سړی په دې باندې څه پوهېږي چې د دینداره څه عزت دی مونږ بار بار دا خبره ذکر کړې ده بار بار ذکر کړې ده چې د دنیا والا د دوی د عزت وقتي توري د دوی د عزت د یو وخت پورې د یو حالات پورې کیدای شي د مال د لاسه خلک عزت کوي د خانانو ته چې خلک کینی پاسې د مالدارو خلکو ته د څه د لاسه د مال د لاسه چې دا مال ته ختم شو دا خلک یې خواله نه راځي چې دا مال ته ختم شو خلک یې خواله نه راځي دا ډاکټر شو انجینیر شو سیاستدان شو ساینسدان شو د دې ټولو د عزت وخته پورې بیا خبره ختمه شي خو د دینداره سړي چې کوم عزت وي هغه شان عزت ته هېڅ چا نه وي خو زه هغه دینداره یادوم چې هغه په صحیح معنو سره دیندار قرآن او حدیث بیانوي هغه له چې الله کوم عزت ورکړی اوس که څوک ما ته قصه کوي چې یاره پلانې او پلانې او نو موږ وایو چې پلانې او پلانې خو د دین لباس یې په ځان اچولی دی دینداري خو پکې نشته که نه د دین لباس یې په ځان کې اچولی ځکه الله ذلیله کړو دې ته منافقت هم ویلی کېږي او دا خو دینداري نه شو نو الله ولې عزت ته کوم ځای نه ورکوي دی به لازم ذلیله کېږي یاره پلاني ځای کې مولوي صاحب سره ده وشو پلاني ځای کې قاري صاحب سره ده وشو لازم به پای کې څه چلي موږ عامه خبره کوو چې دیندارو خلکو له چې الله کوم عزت ورکړی دی دا په بل څه کې نشته او لویه خبره دا ده چې یو سړی د الله په نیز عزتمند شي دا د ټول نه غټه خبره ده چې یو سړی د الله په نیز عزتمني دا د ټولو نه لویه خبره ده بېدین همیشه ذلیله دي دیندار همیشه عزتمند دی عزتمند دی په هغه عزت سره چې کوم عزت ول الله ورکړی طاقتور دی په هغه طاقت سره چې کوم ول الله ورکړی دی او ګناه ول همیشه ذلیله دی لکه یو حدیث کې داسې راځي امام محمد راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وجعل الذلة والصغار على من خالف امري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې زما د خبرې خلاف ورزي کوي دی به ذلیله وي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ذلت دا په هغه سړي باندې لازم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي علی من خالف امري څوک چې زما د خبرې مخالفت کوي د پیغمبر په طریقه چې چا عمل نه دی کړی الله ذلیله کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو خلاف ورزي چې چا هم کړې ده هغه الله ذلیله کړی
نو بیا هم څه خیال دی چې یو سړی په عامو ګناهونو کې پروت وي دې ته به عزت ته کوم ځای نه میلاو شي. او ځکه امام ابن القیم رحمه الله په خپله نونیه کې وایي وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلان وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذل شقا وذل هوان. الله ذات معز لأهل طاعته سوک داغه بندگی کی نو هغه له عزت ورکی او دا حقیقي عزت دی کوم عزت چې الله ورکی. او هغه الله مذل ذلیله کوونکی دی هغه چا لره چې څوک د هغه الله نافرماني کوي. نو عزت په څه کې پروت دی؟ دیندارۍ کې او سپکوالی او ذلت دا په ګناهونو کې دی. نو دا سویم اثر شو. لسم نهم یو لسم دا دی، یو لسم اثر د ګناهونو دا دی چې په دې سره نعمتونه ختمیږي، په دې سره نعمتونه ختمیږي. یو سړی به ښه په نعمتونو کې پروت وي، ښه هر څه به پي، خو چې کله دی په ګناهونو کې ونښلي نو الله چې هغه نعمت هغه ترې واخلي. او د ټولو نه اوچت نعمت چې موږ سره کم دی هغه څه دی؟ هغه د اسلام او ایمان دی. لکه اوس ګوره دې حدیث ته سوچ کوه. دا حدیث امام بخاري هم راوړی دی، امام مسلم هم راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا یزني الزاني حين یزني وهو مؤمن. زناکار چې زنا کوي نو دغه ټیم کې مؤمن نه وي. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. شراب چې اسکي دغه ټیم کې دی مؤمن نه دی. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. غلا چې کوي دی دغه ټیم کې مؤمن نه دی. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. که غلا کوي که ډاکه کوي څه شی د چا نه اخلي په دغه ټیم کې دی مؤمن نشي کېدی. اوس ګوره دې ځای کې سوچ وکړه دا سړی څومره سپک شو چې کله ده دا ګناهونه وکړو نو هغه ایمان د ده نه په هغه ټیم کې لرې کړی شو. ځکه یو حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی دی چې خرج منه الایمان، د دې سړي نه ایمان وځي کان علیه کالظله، دا ایمان په ده باندې د چترۍ په شان لپاسې یا د وریځې په شان لپاسې. فاذا انقطع رجع الیه الایمان، نو چې کله دی د ګناه پرېږدي ایمان ورته واپس راشي. اوس دا نعمت دی، د ایمان نعمت دی او دې کې څه شک نشي چې دا د ټولو نه لوی نعمت دی. ایمان نعمت دی او د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت دی. هغه نعمت وګوره د ګناهونو د لاسه اوچت کړی شو. د ګناهونو د لاسه نعمتونه ختمیږي. یو حدیث ګوره ډېر ناشنا مثال دی او دلیل دی. واوره عباده بن الصامت رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې خرجت لاخبرکم بلیلة القدر. دا حدیث امام بخاري ګوره راوړی. وی زه راووتم وی ما چې تاسو ته به د لیلة القدر باره کې خبره وکړم چې دا په کومه شپه کې د قدر دا شپه کومه وي. شب قدر چې ورته زموږ خلک وایي دا کله وي. وی د دې دپاره راووتم چې دا لیلة القدر تاسو ته وښیم. فتلاحى فلان وفلان فرفعت، نو پلانی د پلانی سره جنگ شروع کړو. ناستو کسانو کې یو د بل سره څه شو؟ جنگ شروع کړو، وران شو. پس خبره کې وران شي. فرفعت، نو خبره زما د ذهن نه اوچته کړی شوه. یا د هغې چې کوم تعیین شی چې دا ورځ ده نو هغه خبره اوچته کړی شوه. اوس لیلة القدر خبره
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذهن نه اوچته کړی شو د څه د لاسه؟ دوو کسانو د جنگ د لاسه. او لیلة القدر څنګه عظیمه شپه ده. اوس موږ ته دا پته وی چې او دا د پلانې شپه ده، خو هلته چې فتلاحى فلان و فلان، پلاني او پلاني جګړه شروع کړه، هغوی چغې شروع کړه په یو بل باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر زما ذهن نه اوچته کړی شوه. حالانکې څومره عظمت والا شپه ده او څومره اوچته شپه ده. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نو دا یو مثال او ډېر ښایسته مثال و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو. نو څومره خیر زموږ نه اوچت کړی شوی دی، څومره نعمتونه زموږ نه اخیستی شوي دي، هغه د څه د لاسه؟ هغه هم د دې ګناهونو د لاسه، د دې جنګ جګړو د لاسه. و دې کې وګوره دوو کسانو په منځ کې اختلاف راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تعیین د لیلة القدر هغه اوچت کړی شو. صرف دوو کسانو منځ کې که زموږ په منځ کې څومره جګړې دي، د یو بل څومره غیبتونه روان دي، څومره چغلخوري روانه ده، زړونو کې څومره بغض پروت دی، څومره حسد پروت دی مسلمانانو یو بل ته، نعمتونه به څه باقي پاتې شي؟ د کوم ځای نه به نعمتونه باقي پاتې شي؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. په بل ځای کې الله وایي په سورة الانفال کې ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله په یو قوم باندې یو نعمت نه بدلی، یو حال د هغوی نه بدلی تر دې چې هغوی په خپله بدل نه کړي. یو قوم دی ښه په نعمتونو کې دی، ښه په راحتونو کې دی، ښه په خوشحالو کې دی، راولګېدو دا قوم د الله په دشمنۍ کې، راولګېدو د الله په نافرمانۍ کې، راولګېدو په ګناهونو کې ورننوتو، د هغې د لاسه هغه حالات یې بدل شو. نو دا حالات په الله خو نه دي بدل کړي، خو هغوی په خپله بدل کړو که. نو د نعمتونو د ګناهونو د لاسه د ګناهونو د لاسه نعمتونه ختمېږي. او که ته دا وې چې دا کوم نعمت چې تا سره دی چې ده پاتې شي، نو د الله بندګي ډېره کوه، او غټه بندگی د الله شکر ادا کوه پکې. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ستاسو رب دا خبره کړې ده که تاسو شکر ادا کو نو دا نعمتونه به درته ښه زیات کړمه. هر نعمت چې دی، هر نعمت که ته دا غواړې چې دا نعمت په ما باندې برقرار پاتې شي، که هغه نعمت د امن دی، که هغه نعمت د روغ صحت دی، که هغه نعمت ته پراخه رزق دی، که هغه نعمت ته پراخه بچو دی، که هغه نعمت ته پراخه کور دی، که هغه نعمت ته دین دی، که هر نعمت دی ته دا غواړې چې دا نعمت دی دقه شاني په ما باندې، د الله بندګي کوه، دا نعمتونه به باندې برقرار پاتې شي. او چې کله د الله نافرماني ته لاس ور واچو او ګناهونو کې ور ډوب شوي، بیا دا نعمتونه ګوره ټینګېږي نه، دا ډېر زر ختمېږي. ځکه شاعر وایي اذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تذيل النعم وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. وکه ته چې ته په یو نعمت کې د دې نعمت خیال ساته، فإن المعاصي تزيل النعم، ځکه چې د ګناهونو د لاسه نعمتونه ختمېږي. او خیال کوه د دې نعمت حفاظت کوه په څه طریقې سره؟ بتقوى الإله، په ځان کې تقوا راوله، د الله نه یره. چې کله په تا کې یره وه او تا کې تقوا وه، نو ستا د دې ګناهونو ستا د دې نعمتونو د هغې به حفاظت کېږي، د ګناهونو نه به هم بچي او دا نعمتونه به دې هم برقراري. 12م اثر د ګناهونو هغه دا دی چې د ګناهونو د لاسه مصیبتونه راځي.
د ګناهونو د لاسه څه راځي؟ مصیبتونه راځي. سبحان الله، کله چې په موږ باندې مصیبت راشي، څه بلا راشي، څه امتحان راشي، نو د سره زموږ دې طرف ته سوچ نه ځي چې یاره په موږ کې به هم څه کمیږي. نه دې ته د سره نه ګورو، د سره دې ته نه ګورو چې یاره اخر دا ولې په ما باندې دا مصیبت راغی. داسې نه چې یعنې ما د الله نافرماني نه ډېره کړې، کیدای شي زه په ګناهونو کې ډېر ورننوتی د دې د لاسه، دې طرف ته زموږ سوچ د سره ځي نه. حالانکه الله څه وایي؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هر مصیبت چې تاسو ته دررسي، کاغه په بدن کې دی، کاغه مصیبت په مال کې دی، کاغه مصیبت په بچو کې دی، کاغه مصیبت د هغه څه مبارک دی چې موږ سره محبت ساتو، یا د هغه څه مبارک دی چې په موږ ګران دی. فبما کسبت ایدیکم، فبما کسبت ایدیکم، وګوته کولاو کوي الله وی د هر څه د هغه څه د لاسه کېږي څه چې ستاسو لاسونو کړي دي. د هر څه د هغه د هر څه د هغه څه د لاسه کېږي چې څه ستاسو لاسونو کړي دي. نو کله چې ستا په لاسونو باندې ګناهونه ډېر کېږي او د الله نافرمانیانې ډېرې کېږي، نو بیا به همدقه کېږي چې مصیبتونه او غمونه به دباندې ډېر راځي. مصیبتونه او غمونه د یو نه به وځي په بل کې به ونښلي، یو نه به وځي بل کې به نښلي، او دا ژوند به دې ټول څه شي؟ دا به لنډ تنګ شي. دا ژوند ګوره لنډ تنګ چې هم د دې ګناهونو د لاسه شي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله يسوق چې زما د دین نه مخ واړوي، زما د ذکر نه، زما د قرآن نه، د وحي نه، د پیغمبر د حدیثو نه، د دې نه چې څوک هم مخ واړوي، فإن له معيشة ضنكا، الله د دې دپاره به ژوند وي، هغه به ډېر لنډ تنګ ژوند به وي، د غمونو نه ډک ژوند به وي، دی به ډېر د پریشانۍ په ژوند کې، د ده په ژوند کې به خوشحالي نه وي. او دا سناشنا حقیقت رب العالمین بیان کړی دی. موږ په خپلو سترګو دا خبره لیدلې ده او په خپل هم دا خبره محسوسه کړې ده چې کله ګناهونه د انسان نه وشي نو په ژوند کې څه مسله راځي. دا خبره ښه واضحه ده. زمونږ څه ناشنا ذهن دی، لکه اوس مثال کې زه یو کار دپاره منډې ومه نه کېږي. مثال زه د یو کار دپاره منډې ومه او هغه کار نه کېږي، نو زه به ټول سوچ دا ولې نه هغه پلاني ته ووایه که نه، هغه پلاني ته ووایه، او نه که پیسې ورکوه به نه شي، که واسطه پسې وګورو وبه نه شي، که موږ په بل علاقه کې وکړو هلته به ونه شي، که پلاني ځای ته پسې لاړ شو هلته به ونه شي، او که دا وکړو وبه نه شي، او که داسې وکړو وبه نه شي. چېرته دې ته سوچ نه کوو چې زما د الله سره رابطه څنګه ده؟ کیدای شي دا یو مصیبت وي په ما باندې راغلی د ګناهونو د لاسه، کیدای شي دا دروازه ماته بنده شوي د ګناهونو د لاسه. دې ته والله زموږ سوچ نه ځي ډېر. یعنې ډېر لږ خلک به وي چې د هغوی به دې خبرې ته سوچ ځي، او هغه به ډېر دینداره خلک وي په اوچت درجه کې وي د ایمان، چې هغوی ته څه مسله راشي او د هغوی ذهن ډایرکټ دې ته لاړ شي چې یاره زما حالات څه دي ګناهونو په هکله، او زه عبادت کې څنګه یم، کمزوره خو نه یم، ګناهونه خو رانه ډېر نه کېږي که نه، او دا قسمه خبرې وګورو مراجعه وکړي چې یاره د دې د لاسه په ما باندې دا مصیبتونه راځي. داسې ډېر لږ خلک دي. نور چې کله موږ ته څه مسله راشي نو اکثر خلک هغه دغه دنیوي منډې وایي، یو ځای ته لاړ شه او بل ځای ته لاړ شه او دغه ځای کې تپوس وکړه او دلته، او دې ته نه ګوري چې یاره کېدای شي زه په ګناهونو کې واقع یم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. او دا خو د الله رحم دی چې په هره ګناه ګوره موږ نه رانیسي.
که چرته زمونږ د لاسونو نه چې څه کېږي او په دې اکدم الله مونږ رانیوی که نه نو په دې ځمکه باندې به زنده سر یم الله وي نه پاتې شوی هېڅوک به هم نه پاتې شوی د هر څه به ختم شوی نو د ګناهونو د لاسه څه کېږي مصیبتونه راځي په ناشنا ناشنا مصیبتونو کې به ونښلي لوی مصیبت بیا مصیبتونه هم ګورې قسمونه دي مصیبتونه څه دي قسمونه دي لوی مصیبت دا دی چې په تا باندې مصیبت راشي د دین په باره کې چې په تا باندې مصیبت راشي د دین په باره کې او همیشه دا سوال کوه اللهم لا تجعل مصیبتي فی دینی یا الله زما مصیبت په ما چې کوم را روان دی یا کوم امتحانونه چې راځي یا الله هغه په دین کې مه راوله یعنی د دین په باره کې په ما باندې مصیبتونه مه راوله په دین په باره کې په ما باندې امتحانونه مه راوله دنیوي مصیبتونه هېڅ خبره نه ده د هغې سره بیا هم څه ګزاره وکړو چې دین کې د مصیبت راغی که نه نو دا ډېر لوی مصیبت ته الله سبحانه وتعالی زموږ د ټولو د ایمانونو حفاظت وکړي الله دې موږ د هغه مصیبت نه لرې ساتي چې کوم مصیبت په دین کې راځي دیارلسم اثر دا دی د ګناهونو چې د ګناهونو د لاسه په ځمکه کې فساد عام شي هغه فساد په وچه او په لمده باندې عام کیږي هغه فساد په اوبو او په هوا کې دغه شان په میوه کې په فصل کې په کورونو کې په هر ځای کې بې خیري راشي بې برکتي راشي فساد عام شي په دې باندې دلیل په قرآن کې دی ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر الله وی په وچه او په لمده باندې فساد ښکاره شوی دی د فساد نه مراد ګناهونه او د ګناهونو آثار اثرات په ځمکه باندې الله وی ځای په ځای ښکاره شوي دي فی البر والبحر په وچه او په لمده په هر ځای کې د اثرات ښکاره شوي دي تاسو اورئ ځای په ځای او وخت په وخت به دا خبر ستا غوږونو له راځي او ته اورې او یا یینې چې پلاني ځای کې زلزله وشوه پلاني ځای کې طوفان راغی پلاني ځای کې دا کار وشو دغه وشو او دومره خلک پکې مړه شو او میوې پکې تباه شوې او فصلونه ختم شو دا زموږ په دې ملک باندې قسمه قسم طریقو سره چې دی عذابونه راغلي دي دا ټول د هغه څه د لاسه دي چې څه موږ کړي دي دا ټول د هغه څه د لاسه دي چې څه موږ کړي دي ځکه الله وایي ليذيقهم بعض الذي عملوا د دې دپاره الله وایي چې دوی وسکي هغه څه چې څه دوی کړي دي لعلهم یرجعون کیدای شي که دوی واپس شي او الله ته توبه وباسي نو د ګناهونو د لاسه په ځمکه به فساد ویني په وچه او په لمده به ویني د ګناهونو آثار به راته ښکاره شي بې برکتي په کورونو کې بې برکتي په میوو کې په فصل کې دا به راته ښکاره شي ځای په ځای بله ورځ ملګرو خبرې کولې وي داسې ګلۍ شوي ده چې فصلونه او هر څه یې تباه کړي دي دا څه د لاسه خو زموږ د کړو د لاسه دي که سیلاب راشي طوفان راشي زلزلې راشي دې ته د سره موږ سوچ نه کوو چې موږ خپل حال ته وګورو چې زموږ رابطه د الله سره څنګه ده دې ته د سره سوچ نه ځي که نه خو که څوک وایي طوفان راغی سیلاب را بس صحیح شو دا واوره ډېره جمع شوې وه او دې کال له واوره ډېره شوې وه بس هغه واوره ویلې شو جو د هغې نه سیلاب جوړ شو د هغې نه طوفان جوړ شو دا جوړ شو دا جوړ شو
زلزله ولې راغله د هغې دپاره هم اسباب باندې صحیح د اسباب شتي خو ولې دا شتي ولې اخر ولې داسې وشو دې خو یو تپوس پکار دی که نه هغې وجه دا ده چې موت ته د الله په نافرمانیانو کې پراته یو نو د هغه نافرمانیانو د لاسه بیا د په قسمه قسم طریقو سره دا عذابونه دا موږ وینو دا زما ستا د ګناهونو د لاسه کېږي ښه واضح الله ویلي دي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا دا فساد ولې ښکاره شوی دی یا الله په وچه او په لمده باندې بما کسبت ایدي الناس دا هغه څه د لاسه چې د دې خلکو لاسونو کړي دي ښه واضح د خلکو لاسونو چې څه عمل کړی دی الله وایي د هغې د لاسه دا فساد ښکاره شوی دی څوارلسم د ګناهونو د لاسه نعمتونه ختمیږي عفوا د ګناهونو د لاسه دا خبره خو ما مخکې ذکر کړې وه څوارلسم د ګناهونو د لاسه امن ختمیږي د معاشرې نه امن ختمیږي او د افرادو نه اطمینان ختمیږي په دې باندې به یو دلیل ذکر کو اگر که دلایل پې ډېر خو موږ به صرف یو دلیل ذکر کو او هغې سره به خبره واضح شي انشاءالله الله څه وایي په سورة النحل کې وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية الله یو مثال بیانی تاسو ته دیو کلی مثال واوره كانت آمنة دا کلی بالکل په امن کې و مطمئنه ښه په اطمینان سره خلکو دلته ژوند تېراو يأتيها رزقها رغدا من كل مكان د هر ځینه به پراخه رزق دې کلي ته راتوبه فكفرت بأنعم الله دې کلي والو دا کار وکړو چې د الله د نعمتونو ناشکري وکړه او شکر یې ادا نه کړو ګناهونو کې واقع شو دې ته ګناه وایي ناشکري صرف دا نه دی چې یو سړی شکر نه ادا کوي په خوله بلکې ما په دې نږدې مجالسو کې دا خبره وکړه او اوس هم لږ ساعت مخکې هم دې قسمه خبرو ته اشاره وشوه چې ګناهونه کول دا په خپله ناشکري ده د نعمتونو دا ګناهونه کول نه دي دا هم ناشکري ده د دې نعمتونو زموږ د خلکو دا سوچ دی چې ناشکري دې ته وایي چې ته په خوله باندې شکر نه ادا کوې دې ته ناشکري وایي نه دې ته هم ناشکري وایي او دې ته هم ناشکري وایي چې ته د نعمتونو په مقابله کې د الله نافرمانیانې کوې الله در نعمتونه درکوي او په مقابل کې ته نافرمانیانې کوې دې ته هم ناشکري وایي دا کلی چې کوم ښه مطمئن و ښه په امن کې او د هر طرف نه پراخه رزق را روانو خو دې کلي والو ناشکري شروع کړه په قسمه قسم طریقو سره ناشکري کړې ده فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الله هغوی ته واغوستوله کپړه یا واغوستی ورته لباس د لوږې او د یرې دو خبرې په الله راوستې یره او لوږه بما كانوا يصنعون دا هغه څه د لاسه چې څه هغوی کړي و الله چا سره ګوره ظلم نه کوي وما ربک بظلام للعبید ستا رب ګوره هېڅ چا سره ظلم نه کوي خو هغوی چې څه کړي و د هغې د لاسه د هغوی سره دغه کار وشو لوږه پرې راغله او یره پرې راغله
نو ګوره د دوی د امن چې ختم شو د څه د لاسه د ګناهونو د لاسه امن ختم شو نن سبا اکثرو ملکونو مشران د اکثرو ملکونو مشران د دې کې آواز نن سبا هم د اکثرو ملکونو مشران هغوی د سوچ کوي او د فکر کوي او د علاقو مشران چې زمونږ په دې علاقه کې به زمونږ په دې ملک کې به امن او امان هغه څنګه راځي د اکثرو دقه سوچي خو هغه لارې پسې نه لټوي هغه طریقې پسې نه لټوي کمې طریقې چې قرآن او حدیث ښوولي دي د امن د راتلو دپاره هغې ته نه ګوري اوس یو سړی چې زه په دې علاقه کې امن ډېر وم بس دلته پوج ډېر کا دلته پولیس ډېر کا او دلته حکومتي ادارې جوړې کا او دا خلک ویره وکړه تاسو دا کار وکړو تاسو دا کار وکړو داسې به وشي دغه به وشي په دې طریقې سره یېروي نه ته به دا کار نه کوې ته به داسې کار کوې چې هغه څه به ګوري چې په څه سره امن راتلی شي او د هغې سره سره به قرآن او حدیث ته رجوع کې اصل قرآن او حدیث ته به رجوع کې چې الله څه طریقه ښوولې ده د امن د راوستو اوس که موږ د خپل ملک ته وګورو نو زموږ په ملک کې بنیادي مسله یا بنیادي مسایل ته دوه دي یره او لوږه دوه مسلې دي دا بنیادي مسایل دي لوږه غریبي ده خلک ټول په مسافرو کې پراته دي اکثر خلک هغه په څه کې دي مسافرو کې دي ولې ځکه چې هلته ورته د رزق هغه اسباب د رزق د ګټلو اسباب نه میلاویږي دویم هلته امن نشته کله سحده پورې ډیر شي او کله کم شي خو داسې مضبوط او پوره امن هغه نشته وجه د هغې څه ده د هغې غټه وجه د نافرمانیانې د الله دي زه مشرانو ته که هغه د ملک په سطحه مشران دي او که د علاقې په سطحه مشران دي که هر قسم مشران دي د هغه ټولو توجه دې خبرې ته رااړومه چې صحیح ده تاسو خو دا کوشش کوئ چې په ملک او په علاقه کې امن راشي او دا ذمواري ده د مشرانو چې هغوی به دا کوشش کوي او دا سوچ به کوي خو دا یو خبره پکې ایره نه کوي ګورئ چې کله په یو قوم کې ګناهونه ډیر شي په یو علاقه کې ګناهونه عام شي نو هلته هم ګورئ امن خرابېږي نو وګورئ چې خوا و شاته حالات څه دي د خلکو د ګناهونو سره نو بیا چې د حکومت په څه باندې وس رسي کومې لارې بندولی شي د الله د نافرمانۍ نو په کار دا دی چې هغه لارې څه کړي هغه بندي کړي د مشرانو چې وس رسي د کمې لارې په بندولو باندې نو په کار دا دی چې هغه لارې بندې کړي چې په دې ملک کې امن راشي او په دې علاقه کې امن راشي د امن د راوستو دپاره دا بنیادي مسله ده ګورئ په دې زړه یې له منډه وري کوي امن د هغه وخته پورې نشي راتلی چې څو پورې دا نافرمانیانې او د الله د ناشکري دا موږ پرېښودي نه وي د هغې نه بعد به امن راځي پنځلسمه خبره او پنځلسم اثر هغه دا دی چې د ګناهونو د لاسه د بنده او د رب په منځ کې رابطه کمزوري شي دا خو واضحه خبره ده په دې کې څه شک شته دا خو واضحه خبره ده چې کله هم یو سړی په ګناهونو کې پرېوتی دی خو د الله سره یې رابطه څه ده کمزوري ده که نه که چېرته د الله سره یې رابطه زوروره وې نو بیا دې په دې نافرمانیانو کې پرېوتو هم نو خو دی چې په دې نافرمانیانو کې پرېوتی دی او په دې ګناهونو کې پرېوتی دی نو ظاهري وجه د هغې څه ده هغه د الله سره د رابطې کمزورتیا که چېرته د الله سره رابطه مضبوطه وې د به یې ځان لرې ساتو د دې ګناهونو نه د به یې ځان لرې ساتو د الله د نافرمانیانو نه نو دا واضحه ده د دې تفصیل ته ضرورت هم نشته د ګناهونو د لاسه څه کېږي
د بنده او د الله په منځ کې رابطه څه شي هغه کمزوري شي. شپاړسم اثر دا ولیکه د ګناه چې ګناه په زړه باندې اثر کوي. ګناه په څه باندې اثر کوي؟ ګناه په زړه باندې اثر کوي. او دې باره کې موږ حدیث څو پیرې ویلی دی. کوم حدیث؟ چې انسان ګناه وکړي نو په زړه کې تور ټکی ولګي چې بیا دې دا ګناهونه کوي هغه تور ټکی او هغه توروالی ډېرېږي. که چېرته دې توبه وباسي او واپس شي نو هغه ګناه هغه د ګناه هغه اثر هغه توروالی هغه ختم شي. خو که دی واپس نه شي او بیا هم په دې ګناه کې نښته یو لګي نو هغه توروالی په دې ټول زړه باندې راشي نو هغه زړه څه شي؟ زنګ شي. چې زنګ شي دی غافلی شي. چې زنګ شي نو دی څه شي؟ غافلی شي. ګناهونه په زړونو باندې داسې اثر کوي لکه څنګه چې بیماریانې په بدن باندې اثر کوي. لکه په سړي باندې تبه راشي، په سړي باندې دړ راشي، نو دا بیماري څنګه د ده په دې بدن باندې اثر کوي دقه شان دا ګناهونه په زړه باندې اثر کوي. بلکې دا ګناهونه دا دې ته د زړه بیماریانې ویلی کېږي. د زړه بیماري دا په دوه قسمه ده. یو خو هغه حسي بیماري ده لکه والی بند شو وټیکو شو دغه مسلې، او بل طرف ته معنوي بیماریانې دي هغه د ګناهونه دي، هغه د نافرمانیانې دي د الله ده. په دې سره زړه ګوره بلکل غافله کېږي. لکه حدیث کې راځي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي داسې شي لکه ته چې ګیلاس الټه کېدې، د ګیلاس چې الټه کې نو بر سرې کوز شي او لاندې سرې بر راشي. دقې شان دا زړه الټه شي نو ښه کار ورته بد ښکاري او بد کار ورته بیا ښه ښکاري. لوی اثر کوي ګناهونه په زړه باندې. ګورې دا معمولي خبره مه ګڼه. 18مه خبره دا ده ګناهګار همیشه د شیطان په قید کې او د شهواتو په جیل کې. همیشه صحیح د شیطان په قید کې او د شهواتو په جیل کې. ګناهګار چې دی د اسیر دی، قیدي دی، مسجون دی، په جیل کې تړلی شوی دی. لکه کوم سړی چې سندرې اوري د هغه مثال به ورکو، یا فحش فلمونه ګوري والعیاذ بالله، یا ټنګ ټکور د آلات استعمالوي او ډمتوب او دی کوي. دی اوس قیدي دی، دی مکمل قیدي دی په جیل کې دی، تړلی شوی دی. په څه سره تړلی شوی دی؟ دی تړلی شوی دی، دته زنځیر پروت دی د سندرو، دته زنځیر پروت دی د ډمتوب، دته کړۍ پرته ده، لاسونو ته کړۍ پرتې دي د فلمونو، خپو کې بیړۍ پرتې دي د فحش فلمونو. او دا طریقې سره دی قیدي دی، دی ګناهونو دی تړلی دی، نشي ازادېدی دی چې څو پورې دی دا ګناهونه پرېښودي نه او الله ته یې واپسې نه کړي، دا سړی د دې ګناهونو قیدي دی. ګناهګار سړی کوم سړی چې ګناهونه ډېر کوي دی همیشه د خپلو شهواتو په جیل کې دی. دې څه معنی شهواتو په جیل کې دی؟ چې شهوات ورته څه یقه کوي، چې شهوت د ده څه هم دته وایي، ستم د ده زړه کېږي، د ده نفس دته سم وایي، بس دی عقې پسې رواني. جیلي ده، قیدي دی. کله چې یو سړی په جیل کې او په ده پسې په ده باندې چې کوم چوکیدار ولاړ دی په جیل کې، د هغه نه علاوه د هغه د اجازت نه علاوه نه دی دننه راتلی شي او نه بهر ته وتی شي. د هغه د اجازت نه بغیر دی ډوډۍ نشي خوړی، د هغه د اجازت نه بغیر دی او دسمات یې نشي تلی، ځکه چې بند دی، قیدي دی. نو دقې شان دا ګناهګار دی، د قید دی د شهواتو په جیل کې، د شیطان قیدي دی چې څه ورته هغوی وایي دی هغه کوي والعیاذ بالله. نو څو آثار شو
ولس اتلسم ورسره دا ولیکا ظلمة فی القلب په زړه کې به دې توروالی دننه دا زړه به دې تنګ تنګ د دې ګناهونو سره ګورې زړه تورېږي دننه دا زړه به دې سم تنګي زمونږ د لاسه زمونږ خواته ډېر کسان راغلي دي زمونږ خواته ډېر کسان راغلي دي او ډکه شکایت یې راوړی دی چې دا زړه مې سم نیوی شوی دی مزې نشته په دې ژوند کې چې د دې به څه وجه اکثر قریش وي دم درود را باندې واچوه زموږ د خلک د دم درود قصه کوي خو زه دم درود نه مخکې ته ماته خپل احوال بیان که څه کیفیت دی څه حالات دي ستا د الله سره ژوند دې څنګه روان دی ګناهونو کې یې که نه د الله بندګي کې که نه کې دا قسمه تپوسونه چې اول وکړو نو بیا د هغې نه بعد مخکې خبره پوسو اسی دې حدیث کې سوچو کې د عبدالله بن عباس حدیث دی امام ترمذي راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ګوره وی نزل الحجر الاسود من الجنه وهو اشد بياضا من اللبن حجر اسود چې کله د جنت نه دنیا ته راکوز کړی شو نو دی د پیو نه زیات سپینو حجر اسود دلته چې کوم ملګري دي او ټول نږدې به ورله ورغلي دا حجر اسود چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا د جنت نه راکوز کړی شو نو څه تک سپینو فسودته خطایا بني آدم د آدم د بچو ګناهونو دا تک تور کړی دی د حدیث تم خیال دی که نه نو څه فایده ترې ووت چې کاڼی تور کو نو زړه څه شی دی ګناهونو کاڼی تور کو نو دا ګناهونه به ستا د زړه نه توروي دا ګناهونه به ستا د زړه نه راتنګوي دا ګناهونه به ستا د زړه نه خفه کوي دا ګناهونه به تا ته غم نه پیدا کوي دا ګناهونه به ستا ژوند لنډ تنګ کوي نه چې د هغې د لاسه کاڼی کاڼی تک سپین کاڼی د پیو نه زیات سپین کاڼی هغه یې تور کو نو ستا د دې زړه سره به څه کوي ته دې ته سوچ وکړه که نه او هغه کاڼی دی او ستا د زړه د غوښې نه جوړ دی چې د دې زړه سره به څه حال کړی د ګناهونو د لاسه په زړه کې دننه توروالی پیدا کېږي توروالی دا زړه سم تنګ شي او سړی وایي چې ټکه یې چوي دا سړی به ګورې ښه مالداره وي ګورې دا راته م ووایم ښه مالداره به وي ښه بچي به یې ډېري دنیا به یې ښه پراخي بیا به هم په زړه کې توروالی دا زړه به یې تنګ وي سم تنګ به وي دا زړه او ډېرو پکې خودکشیان هم کړي دي بلکې بعضو غیر مسلمو اسلام قبول کړی هم د دې د لاسه دی د دې انګریزانو په دې ملک کې یو مالدار انسان چې مسلمان شوی د هغه نه به انټرویو اخیسته ما په خپله هغه انټرویو کتلی وه چې هغه د څو کمپنیانو مشر و نو هغه ته وي ته څنګه مسلمان شو هغه وایي زه مسلمان په دې طریقه سره شوم چې ما سره یو کس و هغه به صفایي کوله زما د دې دفتر او زما د مکتب هغه مسلمان و او د هغه چې $100 تنخواه وه ما به له ورکوله خو هغه به انتهایي خوشحاله و چې کمرې ته به راننوتو ما سره چې به میلاو شو مسکی به و چې به ووتو بهر به چا سره میلاوېدو مسکی به و صفایي به یې کوله ښه خوشحاله و او ما سره په اربونو ډالر پراته دي او زما په ژوند کې خوشحالي نه وه نو بیا زه د هغه سره کېناستم مې راوغوښتو چې د دې خوشحالۍ څه طریقه ده ما ته یې هم وښایه چې زه هم خوشحاله شم ته په مخه مسکی په مخه خاندې را خاندې خوشحاله او یو $100 ستا تنخواه ده نو هغه بیا ما ته ووایي چې دا خوشحالي زما په دې پیسو پورې نه ده تړلی شوي دا خو زموږ د هغه الله سره رابطې د هغې د لاسه خوشحاله یو دا خو زموږ زړه کې یو سکون الله اچولی دی
نو زما په دې خبره باندې یقین ښه ډېر شو چې او دا خبره صحیح ده خبره د پیسو نه ده که خبره د پیسو وې نو پکار ده چې زه ډېر خوشحاله وې نو د هغې د لاسه کلمه ووې مسلمان شو نو بیا ورته کس وایي چې اوس دې ژوند څنګه دی وایي انتهایي خوشحاله هغه غمونه هغه هر څه زما ختم شو د دې کلمې ویلو د لاسه ولې ځکه چې کلمه چې ته وایي مسلمان شو نو ستا په خوله به یو خبره وي په دې کې به خیر و او بس الله په تقدیر کې لیکلي قدر الله وما شاء فعل بس الله په تقدیر کې لیکلي او څه چې الله لیکلي و هغه وکړو غم څه شو ختم شو پلار دې مړ شو څومره قیمتي انسان دی ستا په ژوند کې پلار دې مړ شو بس ته به دا ووایه چې الله پرې راضي دی موږ پرې راضي یو مور مړه شوه زه الله په تقدیر کې لیکلي وو زوی مړ شو بس زه دغه ژوند ونه نو څومره په معمولي خبرو سره ستا هغه ژوند هغه ختمېږي د څه د لاسه ایمان د لاسه د اسلام د لاسه نو دغه شان د ګناهونو د لاسه د زړه تنګېږي او سړی وایي چې دغه د ټکې وکړو واچوو نو لسمه دا خبره ولیکئ د ګناهونو د لاسه بیماریانې قسم بیماریانې هغه په یو قوم کې خورېږي د ګناهونو د لاسه څه کېږي قسم بیماریانې راښکاره کېږي او خورېږي الله اکبر خیال به م نه وي څه ته دې کرونا ته لکه بس دغه یو چغه روانه ده چې جي د دې دا ویکسین او دا څنګه او دا کار کوي او که نه کوي او دا ویکسین به کله پوره کېږي او کله به تیارېږي او د اول نه چې دا بیماري راوتې دغه سوچ روان دی خو چا چېرته دې ته سوچ ونه کړو چې آخر دا ولې دا عذاب د الله د طرف نه راغی ولې دا بیماري راغی زه تاسو ته یو حدیث بیانوم امام ابن ماجه راوړی ډېر فایدهمند حدیث دی هغې ته غوږ کښېږدئ ډېر خوندور حدیث دی عبدالله بن عمر وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر موږ ته دا خبره وکړه یا معشر المهاجرین خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله ان تدرکوهن پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا خبره یاده کوي 15 خبرې دي چې په دې کې کله تاسو واقع شوئ او د الله نه درله پناه غواړم الله دې تاسو ساتي د دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څه دي ګوره غوږ ته کېده د حدیث به ډېر ملګري اول پرې راوړي د حدیث به ډېر ملګري اول پرې راوړي ګوره لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا هر کله چې یو قوم کې فحاشي عام شي حتى يعلنوا بها ښکارې کوي هر کله چې یو قوم کې فحاشي عام شي نو په دوی کې بیا طاعون راځي په دوی کې هغه بیماریانې راځي لم تکن مضت فی اسلافهم چې د هغه بیماریانو نه دوی پلار نیکه خبر هم نه و دې حدیث دې ټوټې ته وګورئ او زموږ دې حال ته وګورئ فحاشي عامه شوې ده که نه ده ښه ښکاره کوي ښه ښکاره په ټیک ټاک باندې چې کومه فحاشي کېږي او په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې او په نیټ باندې او په لارو کوڅو کې د مسلمانانو حال چې ورته وګورې نو افسوس به وکړي او ژړا به درله درشي زمونږ دې حال ته وګوره او بیا دې بیماریانو ته وګوره دا نن سبا چې کومې بیماریانې راوتې دي بغیر د وایرس کرونا نه کرونا سیټ ته کېده ځه د دې نه علاوه چې کومې بیماریانې نن سبا راوتې دي دې کې اکثر بیماریانې زمونږ پلار نیکه ته معلومې وي نه وي معلومې دا بیماریانو نومونه دې سره نه وو په وخت کې چا پېژندي نه د کوم ځای نه دا بیماریانې راغلې دا حدیث ځان سره یاد کړه که نه امام ابن ماجه دا حدیث کوي راوړی او شیخ البانی ورته حسن ویلی دي
سندی د حسن په درجه کې دی. بیا پسې بله خبره واورزه، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. سبحان الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبرې نه کوي، دا وحي دی چې هغه ته کېده د الله له طرف نه. هر کله چې یو قوم په ناب تول کې کمی زیاتې شروع کو، په خرڅ کې دوکې دړاکې شروع کړې، الله به په دوی باندې لوږه راولي، د رزق تنګسیا به پرې راځي، او داسې باچایان به پې الله راولي چې هغه به دوی سره ظلم کوي. دیسی باچایان به پې الله راولي و جور السلطان علیهم، چې هغه باچایان به د خلکو سره څه کوي؟ ظلم به کوي. کما تدین تدان، څه چې کري هغه به ریبې. څه معنی شوه؟ نو څنګه په ده باندې ظالم باچا ولې راغی؟ او صحیح شو، خو که داسې موږ ووایو چې بل سره ظلم کوو، نو په ده سره هم ظلم کېږي. ده ظلم کوو که نه ټول کې کمی زیاتې ظلم نه دی؟ ظلم دی که نه. نو چې کله ده ظلم کوو د الله د مخلوق سره، نو په ده باندې هم داسې باچا راغی چې هغه اوس د ده سره ظلم کوي. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. او کله چې یو قوم زکات بند کی، د خپل مال نه زکات نه راوباسي، بعض د زکات خو ورکوي نه، او بعض که زکات ورکوي نو لکه یو قرض په زور داسې یو احسان یو قسمه ګڼي، او طبیعت یې ګډوډي چې جي یو قسمه ده د الله سره احسان وکړو، والعیاذ بالله. هر کله چې یو قوم زکات منع کو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د اسمان نه بیا باران نه راورېږي. ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. او که چېرته د څاروي نه وی، په دوی به د سره باران نه کېدی. اوس څوک دا ویلی مشي چې یاره داسې ملکونه ولاقې شتي چې هلته خلک د زکات اهتمام نه کوي او باران پې باران ورېږي، نو جواب یې څه دی؟ د څارویو د لاسه. هلته پیغمبر ووي چې ولولا البهائم لم يمطروا، که دا څاروي نه وی نو باران نه ورېدو. خلاصه دا شو دی خبرې چې ما عنوان څه ذکر کړی، اثر څه و؟ د ګناه د لاسه به قسمه قسم بیماریانې خورېږي، او دا اوس رم ولیکه، دشمن به د باندې زورور کېږي. ځکه چې د حدیث کې بیا مخکې دقه دي چې کله دوی پوره نه کړي لوز د الله او لوز د رسول الله صلی الله علیه وسلم، سلط الله علیهم عدوا من غیرهم، الله به پې دشمن مسلط کړي. دا د ګناهونو اثر دی. دغه شان شلم دا ولیکه، د بنده نه خپل ځان هېر شي، د بنده نه خپل ځان هېر شي. څه معنی خپل ځان هېرېده؟ ځان ته هېر شي داسې چې بلکل دا خبره د ده نه هېره شي، په دې ګناهونو کې دومره ورننوځي چې دا خبره ته هېره شي چې یاره زما دا کمزوری بدن ما روان کړی دی کم طرف ته؟ د جهنم طرف ته. او دا کمزوری بدن خو دې طاقت هم نه لري، او ما روان کړی د جهنم په لاره، نو څه به کوي دا بدن هلته په جهنم کې؟ ځان ته هېر شي. ځکه الله څه وایي؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. او مکې کې پشان د هغه چا نسوا الله چې هېر کړی دی الله، سزا مکه شان و فأنساهم أنفسهم، الله هېر کړل د هغوی نه ځانونه د هغوی، الله هېر کړل د هغوی نه
ځانونه دا وایي. او دا لوی ظالم انسان دی چې خپل دا کمزوری نفس ته هیر شوی دی او دا کمزوری بدن په دې کوشش کې دی لکه اوس یو سړی دی نشې کوي نو دوی دا نشم زه دې دپاره کوم چې دا بدن یې غواړي صحیح شو خو دا خبره ته یېره شوه چې ته خو صحیح د دې بدن له اگر د معمولي د څه وخت هغه خوند ورکې خو دا بدن به د دې د لاسه د جهنم سکروټه وګرځي دې ته چې ته سوچ کړی که نه وایي نه تا چېرته دا سوچ کړی چې قبر کې به ستا څه حالي نه تا چېرته دا سوچ کړی چې برزخ کې به ستا څه حالي نه دا دقه سزا ده د ګناهونو د لاسه چې کله د ده نه الله هېر شو نو رب العالمین څه چل وکړو د ده نه د ده هغه ځان هېر کړو نو د ده د بدن ته او د نفس ته چې په څه سره خوشحالیانې میلاویږي په دنیا او په آخرت کې هغه د ده نه هېر شو دا څو شوي شل په دې باندې به اکتفا وکړو دا شل به پوره انشاءالله چا پوره لیکلي تا لیکلي تو ووایه غلام د ګناهونو د لاسه انسان د علم نه محرومه کیږي دنیوي کارونه انسان ته ګران شي زړه ورسره زنګ شي زنګ د ګناهونو د لاسه به عذابونه راځي د ګناهونو د لاسه اختلافات راځي د ګناهونو د لاسه عسکري شکستونه میلاویږي ګناهونو د لاسه یو انسان سپکېږي د الله په نظر کې او د الله په نزد د تیر شوو قومونو بیماریانې دې امت ته لګي د ګناهونو د لاسه برکت ختمیږي د رزق نه د عمر نه د عمل نه د بندګۍ نه د ګناهونو د لاسه انسان ذلیله شي د ګناهونو د لاسه نعمتونه ختمیږي د ګناهونو د لاسه مصیبتونه او فساد په ځمکه کې عام شي ګناهونو د لاسه فساد به عام شي په وچه او په لمده کې د ګناهونو د لاسه امن ختمیږي او د افرادو نه اطمینان ختمیږي بارک الله فیک د ګناهونو د لاسه د انسان د الله سره رابطه کمزوري کیږي او یا ختمیږي ګناهونه په زړه باندې اثر کوي ګناهګار چې دی د همیشه د شیطان په قید کې او د شهواتو په جیل کې په زړه کې توروالی پیدا کوي د ګناهونو د لاسه قسمه قسم بیماریانې راځي او دشمن په سړي باندې مسلط کیږي د ګناهونو د لاسه د انسان نه خپل ځان هېر شي دا شو شل آثار د ګناهونو الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسمه ګناه نه لرې ساتي او د دې د بیانولو مقصد څه و هغه هم دا و چې زموږ د مسلمانان وروڼه او خویندې دا خبرې واوري نو دوی به وویرېږي په زړه کې به یره پیدا شي او چې په زړه کې یره پیدا شي نو د ګناهونو نه به ځان ساتي مقصد د دې د بیانولو هم دقه و چې ګناه ګوره معمولي مه ګڼئ دا نه چې ما یو کار وکړو خبره ختمه شوه نه ختمه نه شوه د دې ګناه بې شاته یو اثر پاتې کېږي ګورئ هغه اثر په افرادو کله پاتې شي یعنې په یو فرد باندې کله په پوره معاشره باندې کله په کور باندې کله په خاندان باندې نو ګناه معمولي مه ګڼئ چې ما وکړو خبره ختمه شوه ګناه دا خو د الله نافرماني کول دي نو د هغې ډېر بد انجام دا خبرې مناسب دې دپاره کولې چې تاسو ویرېږئ
په زړه کې یره پیدا شي چې یره ګوره معمولي خبره نه ده او دا پرېږدئ. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ د ګناهونو نه منع کړي او کوم ګناهونه چې زموږ نه شوي دي رب العالمین دې موږ ته د هغې بخانه وکړي او را روان وخت کې دې الله زموږ حفاظت وکړي. رب العالمین دې دا بیماري دا کرونا وبا الله دې په خپل رحم او کرم سره ختمه کړي او کوم مسلمانان چې په دې بیمارۍ سره بیماران دي رب العالمین دې هغوی له روغ صحت ورکړي. کوم چې ساتلی شوي دي الله دې د هغوی وساتي او کوم چې پکې مړه شوي دي الله دې هغوی شهیدان وګرځوي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.